د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. القاعده ډلې هند ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړ. وروسته تر هغه چې د هند د حاکم ګوندي وغړي د اسلام ستر پیغمبر ته له سپکوي ډکې څرګندونې وکړې، د القاعده ډلې دغه هیواد ته د مرګونو بریدونو خبرداری ورکړی دی. دغه ډله په یوه لیک کې ویلي چې دا بریدونه به د هند په ممبئی، نوي ډیلي، ګجرات او آندھرا پردیش ایالتونو کې ترسره کړي. د هند د حاکم ګوند د غړي له سپکوي ډکې څرګندونې د اسلامي امارت په ګډون د ټولو نړۍ د مسلمانانو توند غبرګونونه راوپارول او د یاد هیواد له حکومت څخه وغوښتل چې دا ډول کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کړي. بل لور ته هند او ایران افغانستان کې د یوه ټولشموله سیاسي نظام غوښتنه تکرار کړه. هند او ایران د یوه سوله ییز، خوندي او باثباته افغانستان لپاره د یوه داسې ټولشموله سیاسي نظام د اړتیا غوښتنه تکرار کړې چې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. هند ته د ایران بهرنیو چارو وزیر حسن امیر عبدالهیان د سفر په مناسبت د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوي دواړو وزیران د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ پر سیمه ییزو مسایلو هم خبرې کړې چې افغانستان ته د سملاسي بشري مرستو رسولو پر موضوع هم خبرې شوې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت هم په دې هکله یوه اعلامیه کې ویلي د وزیرانو په لیدنه کې د افغانستان پر سوله او ثبات خبرې شوې دي. د ایران بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي په دې لیدنه کې له اوسني سخت اقتصادي وضعیت د وتلو لپاره په افغانستان کې د یوه ټولشموله حکومت تشکیل، د خپل هیواد برخلیک ټاکلو لپاره د ټولو قومونو او ډلو د ګډون غوره لار وبلل شوه. د هند بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي دواړو هیوادونو بهرنیو چارو وزارتونو پلاویو په لیدنه کې د چابهار بندر رغونې چارو کې د همکارۍ ژمنه تازه شوې چې د اعلامیه په ټکو د افغانستان او مرکزي اسیا لپاره د اوبو له لارې مهم سوداګریزه لاره ده. هند او ایران هم د نورو هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني، خو دواړو هیوادونو ځینو چارواکو کابل ته سفرونه کړي او د طالبانو حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې لیدلي دي. درنو دوستانو، له ملتیا مو مننه.